سلامونه نیکه احترامات د ویسا سکلز یوټیوب چینل درنو لیدونکو خدای وکړو او د سخت کلمو متن وي تر دې ما بخې استي په نننۍ ویډیو به تاسو ته ښایم چې کچته تاسو د فیسبوک پاسورډ د یو چا سره شریک هم کړئ تاسو اکاونټ په بیا هم نشي خلاصولای. نن به تاسو ته یو داس زبردست لینک ښایم چې تاسو د فیسبوک د هک کېدو څخه 100% ژغورلی شي. نو تاسو دغه ویډیو تر پای در سره وګورئ. کچرته غواړئ خپل د فیسبوک اکاونټونه مو محفوظ کړئ نو لازما دغه سیټینګ پکې ترسره کړئ ترڅو ستاسو اکاونټونه ان تر دې چې ستاسو پاسورډ به هم ورسره وي بیا به هم محفوظ وي، یعنې دوی به یې نشي خلاصولی. نو ډېره زبردسته طریقه ده، راځئ تاسو دغه ویډیو تر پایه راسره وګورئ. که خوښه مو شوه لازما زموږ ویسا سکلز یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. راځئ دا ویډیو په طرف. ښه ملګرو، د دې دپاره به راشئ تاسو دلته خپل پروفایل خواته چې راغلی لاندې به راشئ سیټینګز ته، سیټینګ ان پرایوسي په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته به سیټینګز باندې کلیک وکړئ. کله مو دلته کلیک وکړئ دلته تاسو پاس وګورئ پرسنل ډیټیلز په دې باندې به کلیک وکړئ. د هغې وروسته به تاسو څنګه وکړئ لاندې پاسورډ ان سیکیورټي دغه ته به راشئ، دلته به کلیک وکړئ. دلته تاسو وګورئ 2 فیکټر اتنټیکشن په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو دلته کلیک وکړئ دلته خپل اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. دلته به د خپل اکاونټ پاسورډ ورکړئ. نو ما دلته خپل اکاونټ پاسورډ ورکړ، دلته کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې کنټینیو باندې کلیک وکړ دلته تاسو ته مخکې یو بل اپشن راځي. نو دلته څنګه وکړئ تاسو راشئ دغه نورو نه تیر شئ ایس بي د دوام اپشن چې کوم ګورئ SMS او واتساپ په دغه باندې به کلیک وکړئ. دلته به نیکسټ باندې کلیک وکړئ. نو تاسو چې دلته کله راغلی د هغې وروسته تاسو ته پس یو نمبر درکوي او بل اډ فون نمبر. نو اډ فون نمبر باندې به کلیک وکړئ. که چېرته مو ورکولو که هماغه یو نمبر به کې وي هغه هم تاسو ورته انتخابولی شئ. دلته یونایټډ عرب اماراتس مثلا دغه لوکیشن دی، زه دلته دغه راځم دغه چینج کوم دغه مثلا رابه شم دلته افغانستان به ورکړم د دې دپاره دا چې زما ریجن اوښتی دی د موبایل نو به همغه په خاطر یې دلته دغه هېواد راکړی. زه راځم دلته افغانستان وروسته بیا دلته راځم خپله د موبایل هغه شماره ورکوم کومه کې چې زه غواړم چې زما اکاونټ د بل چا ته خلاص نه شي، ان تر دې که پاسورډ هم ورسره وي. نو زه راځم همغه یوه شماره دلته ورکوم. دلته مې دغه شماره ورکړه، د هغې وروسته ډن باندې کلیک کوم، نیکسټ باندې کلیک کوم. دلته لږ شان انتظار کېږم. نو اوس یو کوډ لاړو، همغه شمارې ته به تاسو ته یو کوډ راځي، کومه فعاله شماره چې وي تاسو به دلته همغه ورکوئ. ځکه هر وخت چې ستاسو اکاونټ خلاصوئ نو تاسو ته به بیا همغه شمارې ته کوډ ځي. د همغه شمارې په ذریعه به څنګه کوئ تاسو به همغه خپل اکاونټ خلاصوئ. دلته ما دغه کوډ ورکړ، اوس په نیکسټ باندې کلیک کوم. نو کله مې چې په نیکسټ باندې کلیک وکړ دلته لږ شان انتظار کېږم. دلته وایي 2 فیکټر اتنټیکشن از آن، دا څنګه شو دغه فعاله شو. د هغې وروسته ډن باندې به کلیک وکړئ. اوس هر کله چې ستاسو موبایل په هر ځای کې وي د هر چا سره وي، یعنې ستاسو اکاونټ دوی ته ورکړئ یا دوی ستاسو اکاونټ کې ګوتې وهي، نو بیا هم ان تر دې چې ستاسو دغه موبایل چې د کوم نمبر مو ورکړ دغه نمبر څخه یې کوډ نه وي اخیستی، ان تر دې چې تاسو پاسورډ هم ورکړئ بیا به هم ستاسو اکاونټ نشي خلاصولی. د داسې نورو زبردست ویډیوګانو لپاره لازما موږ په ټیک ټاک هم در سره فالو کړئ او په یوټیوب مو هم در سره سبسکرایب کړئ او فیسبوک کې مو هم ویسا سکلز په نوم پیج دی، تاسو کولی شئ هملته هم لیدنه وکړئ. تر بلې ویډیو مو پر اپ سپارم. الله په امان ښه شي. ښه وختونه.